بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ اوس درس شروع په باره د توحید کې. توحید متعدد اقسام، شرک د شرک تاریخ او دغه اقسام او د قشاند والو د برابر مبارکه او به د منافقانو باندې شی بدله. نن به خبره ذکر کو چې اسلام په لغت کې سره ویل شو، په اصطلاح کې د اسلام ارکان څه دي. اهل علم فرمایي اسلام په لغت کې ویل شي انقیاد او غاړه کې خودلله، او په شریعت کې درې خبرې ضروري کا. رب العالمین لغاړه کې خودلی په عقیده توحید باندې، الله رب العزت له تسلیم ورکړي په طاعات باندې، او براءت د شرک نه او د قشم د مشرکین نه. چې کله په سړي کې د درې معناګانې راجمع شي، رب العالمین لغاړه کې د په عقیده توحید او د قشم طاعت رب العالمین او کا د شرک نظام بری کا، او کم چې مشرکین دي دغه د اهل نه الله رب العزت بتاله د اسلام لوی نعمت درکړي. محدثین به دا خبره ذکر کوي چې اسلام دوه قسمه دی، یو عام اسلام دی بل خاص. عام اسلام دې ته ویل کېږي التعبد لله بما شرع، بندګي د رب العالمین لپاره د په هغه طریقه باندې چې کوم الله جایز کړی ده، کله چې الله عزوجل رسولان لګلوي تر قیامت پورې. د دې وجه امام سیوطي رحمه الله فرمایي چې د اسلام دین واجب د محمد رسول الله دین د نور انبیاء نه، خو لیکن قران کریم په دې باندې دال دی چې اسلام د ادم نه نیولې تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې د ټولو انبیاء دین دی. کوم رساله چې لیکل آیم بیان کړه. دویم اسلام په معنا خاص باندې، هغه خاص دی په هغه څه پورې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر لګل شوی دی، شغیر ویلګي قران او سنت. د اسلام پنځه ارکان دي. اول غوي به خبر باندې ورکول چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نو محمد د الله رسول دی. توحید او سنت د دواړو مسله مخکې ذکر کړم. دویم د مانځه پابندي به کوي چې وختي به مونږ کوي، همیشه به کوي، زیات مانځه به پیژني، وخت د مانځه به پیژني، خشوع کې پیدا کړي محمد رسول الله اتباع. دریم زکات ورکول. زکات خو مراد ده چې یا د عملی نصاب چې غنم، اوربشه، کجوري، ممیز 15 وسق لول شي، یو وسق 15 سوا، یو سوا 2 کیلو 200 ګرام شوقه 2.5 سوا، چې یو 50 کیلو پاکستاني جوړیږي. او یا زکات مراد هغه اعمال او اخلاق په لول پکار دي چې په کوم باندې د انسان تذکر راځي، چې هغه 300 خوونه دي، 200 ایجابي دي، 100 سلبي. څلورم د رمضان روزه ده، او پنځم حج د بیت الله لپاره خصوصي غیله طاقت لري. هغه به تور مثال چا ویل چې مال او بدن دواړه، چا ویل سر بدن او چا ویل مال. به تقسیم شوی د مفسرین او محدثین په نسبت دوه قسمه لا. یو په کې چې ارکان دي چې لا يقوم البناء الا بها، د اسلام بنا نه جوړیږي مگر په امدې باندې، او دې ته ویل کېږي اساس. دغه به د څو خبرې ضروری دي. یو شهادتین لا اله الا الله محمد رسول الله، دویم د مانځه پابندي، دویم د شي ارکان دي چې لا يتم البناء الا بهما. دا بنا نه تمامېږي مگر په دې دوړ باندې دی ویل کېږي ارکان تمامین. دا به درې قسمه دي: ایتاء الزکات، زکات ورکول دي، وصوم رمضان، د رمضان روزه ده، حج د بیت الله. دلیل په دې خبره باندې چې ارکان د اسلام 15 دي. هغه چې قول د پیغمبر علیه الصلاه والسلام دی چې بنی الاسلام علی 50: شهادتي شهادتو بدنا مبنا ومبنى عليه د دوړ یو شي دي، خو لیکن کو واقع نفس امر کې فرق یو عنوان دی بل معنون. ګوي ورکول د دې خبرې چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نه، او محمد د الله رسول له، او د مانځه پابندي او ایتاء الزکات والحج وصوم رمضان. بخاری مسلم دوړ د روایت پیش کړی دی. الغرض د اسلام معنا لغوي مو ذکر کړه، معنا اصطلاحي مو ذکر کړه. به اسلام په عام معنا مو ذکر کې، په خاصه معنا مو ذکر کې. د اسلام 15 ارکان مو ویل: شهادتین دي، د مانځه پابندي را، زکات ورکول دي، روزه نیول دي، حج بیت الله. به دغه تقسیم شوی دوه اقسام له یو دشي ارکان دي چې لا يقوم البناء الا بهما. بنا د اسلام نه راځي مگر په دې دوه باندې دی ویل کېږي اساس، چې هغه شهادتین دي، پابندي د مانځه. دویم هغه چې لا يتم البناء الا بهما، په هغه کې چې دغه د شي ارکان دي چې بنا نه تمامېږي مگر په دې دوه باندې دی ویل کېږي ارکان تمامین، لکه رنگ دیوال ته چې زکات ورکول دي، روزه نیول دي، حج بیت الله. حتی در دې پورې ابوبکر صدیق فرمایي که څوک منځ کې زکات نه ورکړي، دغه پړې نه ورکړي، زو سره اعلان دي جهاد کو. عبد الله بن مسعود ویل چې سړی منځ کې زکات نه ورکړي، د منځ نه منل کېږي. اطاعت الله کې د رسول الله نه کې دا الله نه مني، او امر بالمعروف کې نهي المنکر نه کوي، دا الله سره نه مني. نو الله رب عزت مو توسل په کامله معنا باندې سي اسلام را نصیب کړي. وصلی الله